دا شل مشورې مو سګرټ پرېښودو ته مجبوروي. ډېر یې ظاهراً ادعا لري چې غواړي دغه عمل پرېږدي، خو عمل کې دا کار ورته ستونزمن ښکاري. دوی دا اعتیاد عادت ګڼي او وایي نه پرېښودل کېږي، خو واقعیت دا دی چې دا عادت نه بلکې یوه د درملنې وړ ناروغي ده. دلته داسې مشورې شریکوو چې په مرسته یې د سګرټ پرېښودو ستونزمن کار درته اسانېږي. د سګرټ پرېښودلو د هڅې لپاره داسې وخت وټاکئ چې اضطراب ونه لرئ، یعنی نه د ازموینې وخت وي، نه د دندې د بدلون او نه بل داسې حالت چې تاسې پکې راحت نه یاست. کور، د کار میز، المارۍ او شاوخوا مو هر څه ښه چاڼ کړئ. که سګرټ یا نښې یې چېرته وي ورکې کړئ. همداشان له خپلو هغو دوستانو او همکارانو چې درته نږدې وي او سګرټ څکي وغواړئ چې ستاسې له مخه یې څه وخت ونه څکي. کله چې فکر کوئ باید سګرټ وڅکئ، پر ځای یو ګیلاس اوبه پر سر واړوئ. که قهوه څښئ سطحه یې حد اقل برخې ته ښکته کړئ. دا څښاک داسې مواد لري چې سګرټ څښل ته مو هڅوي. د سګرټ پرېښودو په لومړیو ورځو کې په یو بل څه ځان بوخت کړئ، مثلا یا وچه میوه، نخود، وچ انځر او یا تازه میوه وخورئ. کېدای شي په ټولنیزو رسنیو کې د سګرټ پرېښودو پرېکړه مو افشا کړي. له دې سره بیا د خلکو له شرمه هم بیرته مخ نشي وراړولی. د سګرټ پرېښودو په اړه که په پښتو نه وي، په نورو ژبو حتما ګڼ لارښود کتابونه شتون لري. که په نورو ژبو پوهیږئ کتابونه ولټوئ او پر انټرنیټ یې ولولئ. د سګرټ څکولو د وخت مهالویش مو بدل کړئ. مثلا که دفتر کې وئ او په داسې وخت انګړ ته وتئ چې همکاران مو سګرټ څکي، نور هغه وخت مه وروځئ. که د سګرټ څکلو شوق مو بیخي زیات مجبوروي، لږ تر لږه 5 دقیقې ځان ته وخت واخلئ او درنه وپوښتئ چې دا کار ولې کوئ، څه ګټه لري. په رخصتیو کې په سفر او چکر لاړ شئ، سګرټ مه درسره وړئ او په ټوکو مجلس ځان بوخت کړئ. د سرطان ناروغۍ شناخته دوستان په یاد راولئ چې په څه حال شول. بیا فکر وکړئ چې که سګرټ ته دوام ورکوئ ستاسې انجام به هم هغسې وي. ځان ته جریمه وټاکئ. البته دا کار هغه وخت زیات شوی چې څو ملګري په ګډه سګرټ پرېږدي او لوړه وکړي. که هر یو سګرټ وڅکوي نور ته به خپله جریمه ورکوي. دا جریمه هم تاسې د سګرټ پرېښودلو څخه مانع کوي. موبایل کې داسې یو پروګرام درته فعال کړئ چې د وزګارتیا پر وخت ورسره مصرفېږي او سګرټ مو له یاده وځي.